طالبانو ورونو د متأخره زمانه کې په دنیا کې مناظره شوله د کفر سره مناظره وه داسې چل وتلې څومره وخت مخکې هند کې جاوید اختر په نامه وکتلو مې دا بل هغه د مسلمانانو طرف نه شمایل په طالبانو دغسې مناظرې وکړي چې د کفر سره یې وکړي دلته ما سره مناظره تا ویلې وایي اسقاط نشته ده ما ته مناظرې ته تیار یم نه زه تا سره بیخي مناظره کوم امت مناظرې کفر سره مناظرې وکړي خپل منطقي مناظرې شروع کړي دي په وړو وړو مسلو نو طالبانو ورونو یو عالم و له کفر سره یې مناظره وه یو کافر سره ورځ یې ټاکلې وه چې په دغه ورځ په دغه وخت باندې ټول خلک راجمع دي ټول خلک او مناظره په دې وه چې الله تک نشته دا ملحد ویلې چې الله نه کومه څه مونږ یې بیخي وینو نو کومه ده الله صحیح ده وایي که زه دې د مناظرې دپاره همدا مدعا وله خلک راجمع دي بیخي ډېر نو هغه راورسېد دا کافر را رسېدلی دا وخت پوره سو طالبانو له وخت نه څو دقیقې واموښتلي اخر په دې فیصله وشوله د هغه ویلې ته ورته وایي د کافر غږ وکړ چې د مسلمانانو عالم وتښتېد او مناظره ما وګټله ځکه دی حاضر نه سو خپل وخت اتې چې دی مجلس ړنګېده چې دی وځي له مجلس نه چې دغه د عالم مسلمان عالم راننوت که راننوته نو ورته ویلې چې ولې تښتېدلی وې او ولې ناوخته راغللې وي نو خو زه خو مناظرې ته راغلی یم تښتېدلی نه یم ته خبرې ته غوږ ونیسه وایي دا داسې چل زه چې له کور راووتلم نو اوبه وې ډېر غټ بحر و چې نه کښتۍ وایي هېڅ شي نه نو هېڅ شي نه ول د خو فکر نه ده طالبانو ورونو چې اوس زه دې ته راسم دا ناوخته په دې باندې تلله زر زر ونې راپرېښولې ونې راپرېښولې خپل منځ کې زر 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 ځانه کښتۍ جوړه کړه دا لرګیو خپله تخته سره تخته کړلې کښتۍ جوړه چې جوړه یې کړله راغله د ما خوا ته ودرېده نو تر څو چې ما خوا ته رادرېدله بیا زه پکې راسپور سوم چې دې خوا ته راواوښتم تر څو چې دلته راتللم ناوخته شوم نو دا کاپیرو ته وخندل دې کمعقل ته ګوره نو کښتۍ او لرګي بیا خپله جوړېدل دا کېدلی نو ده ورته ویلې کمعقله خو ما وي تا مناظره خو ختمه شوله که نه نو ښه چې دا وړه کښتۍ خپله نه شي جوړېدلی دا ټوله دنیا ته وایي خپله ولې جوړه شوې ده بس طالبانو مناظره یې ترې وګټله ویې ګټله که نه ویې ګټله خو داسې که ویلې چې دا کمعقل ده چې خبره ورته ومنله دی تبار قارون څه و طالبانو وایي دی حافظ د تورات هم و او ډېر ښه تورات به یې ویلې ښه سړی و طالبانو موسی علیه یو وارې د موسی علیه السلام سره حسد پیدا حسد یې پیدا سو طالبانو ورونو لکه سامری چې ګمراه سو دی هم همداسې ګمراه سو والله ډېره دنیا او مال ور زه به تاسو ته یوه خبره وکړم طالبانو بیا به یوه خبره درته وکړم یو طالبانو یو سړی و هوښیار سړی و بادشاه و د بادشاه غوښتل چې زوی مې هوښیار سړی تر جوړ شي د یو حکیم ته ور ولېږي پلانکي حکیم ته ورغی په 40 ورځو کې له طالبانو د حکیم ته ورورسېد دا یې دې په خاطر باندې طالبانو ورونو که زه رسېدلی وای د هغه د شي درد نه و یو شی چې سړی څومره په ستړي باندې طالبانو حاصل کړي بیا ډېر درد ورته نو چې کله حکیم ته ورغی نو ور وختو 40 ورځو بعد نه ور ورسېد په حکیم ورته ویلې نو ډېر خندی چې ورغی دې مجلس ته چې ګوري ډېر خلک ناست دي نو ده ته یې ویلې چې ته لږ انتظار وکړه چې تا وخت یو څه وخت ته ته لږ وروسته راسه چې تا د ملاقات وخت تر اوسه وخت ته نو ده په طالبانو ورونو یوه کاشوغه ورکړله پېژنې که نه ملعقه دا یې ورکړله په دې کې طالبانو داسې وړه ملعقه وله په دې کې یو 2 پاټکي د هغه ول د زیتونو تیل نو ورته ویلې وي دا د سره ونیسه او په دې قطر کې ګرځېږه راګرځېږه که نه خو چې دا درنه توی نه شي دا تیل خبره واورئ طالبانو پهی د سړی په دې زینو کې دلته ګرځه او داسې که تکېږه ډېر ښه قصر ده په دې کې ځو په دې کې راځو په دې کې ګرځو په دې کې راګرځو څه وخت ووته او وخت پوره سو طالبانو 2 ساعته 3 ساعته چې وخت پوره سو د ملاقات وخت راغی ورته ویلې راځه ملاقات ته چې راغی ورته ویلې وایي وګرځېدلې وایي د ما باغ دې ولیده په قصر کې نو دې سړي ورته ویلې وایي نه باغ خو مې نه دی لیدلی ده ډېر ښه باغ و د حکیم ډېر ښه باغ و طالبانو ډېر خطرناکه باغ و خو ده خو د تیلو ته فکر و چې تیل چاپه نه سي که نه بیخي باغ ته فکر ته وایي نه وی باغ دې ونه لیده وایي نه ولاکه ما لیدلی ورته ویلې د ما کتابخانه دې ونه لیدله وایي څه نادر کتابونه پکې نه ولاکه مې لیدلي او بیا ورته ویلې دغه ښه قسم قسم رنګونه مې چې په دا قصر کې کړي دي عکسونه او نقشې مې ویستلي دا دې ونه وایي نه ولاکه مې نو بیا ورته ویلې وایي زه هغه چا سره ملاقات کوم چې ورې د ما کور سم لیدلی نو چې یو چای ما کور دی لیدلی زه سره څنګه ملاقات وي ښه دغسې وي خو دم دغه بس بیا طالبانو را روان سو دا کاشوغه ورسره ده اوس چې را روان سو طالبانو چې د باغ ته ګوري اوهو څه ښایسته باغ ده طالبانو کتابخانې ته پرې راغی
اوهو څه نادره کتابخانه ده او څه نادر نقشونه یې پکې اچولي دي نو دا یې ټول ولیدل طالبانو ورونو هغه ته راغی څه ورته وایي بادشاه ته راغی وایي دا خو مې ټول ولیدل چې به ملاقات کوو که نه ما ته څه نصیحتونه وکړه بادشاه ورته ویلې ودلې د باغ دې مو لیده وایي عکسونه دې نقشونه دې مو لیدل وایي مرغانو شیان دې مو لیدل باغ دې مو لیدل کتاب وایي ټول مې ولیدل وایي هغه کاشوغه ته یې تیل پک کړل چې ما درته ویلې درنه توی نه سي خو هغه خو رانه توی شوي نه ده ورته ویلې چې نه ما خو تا ته ویلي چې دی تا نه توی نه سي بس طالبانو په دې خبر پوه کړل یعنې طالبانو دنیا مو داسې لیوني نه کوي که نه چې مقصد درنه لاړ دنیا هم ووینئ خوند ترې واخلئ چې مقصد درنه لاړ نه شي او په مقصد کې دومره غرق هم مه ځئ چې دنیا نه وینئ ای بزرګانو داسې مه کوئ که نه چې دومره غرق پکې ننوتلي یئ چې څوک هم نه وینئ دنیا هم دورول وارې طالبانو تیلو ته فکر وکړه نه هېڅ شی هم نه ولیدلي غواړئ چې دې دنیا کې ژوند وکئ دنیا مو وینئ خو تیل هم درنه توی نه که داسې چل وکړي چې تیل نه درنه تویېږي نو دنیا نه لیدله او چې دنیا کې دومره غرق ورننوځې چې تیل درنه توی شي دنیا مو وینه داسې مه کوه چې نه ویني وینه خو چې تیل درنه توی نه شي زه به دې ورته دا ته رقم ته دنیا ده دا ته رقم جای ده نه زه به مه ورته راباسه دا دنیا داسې ووینه چې هم تیلو ته دې فکر یو هم دا ښایستونه ووینې زه نه پوهېږم چې ما په دې خبره باندې پوه شولی که نه شولی الله دې وکړي چې طالبانو په دې خبره به مسیر بدل کړي دا اوس بزرګي نه ده چې والله که زه دوبۍ ته لاړ شم ځې نه وینم ایران کې تا چی کول زه تللی هم طالبانو دوبۍ ته چې شی راته راول طالبانو امانه نه دي خبر باندې پوه کړل هېڅ کله نه درنه طالبانو هغه خو داسې امتحانان ورکړي طالبانو دوبۍ ته که تیل تېر توی سي طالبانو تېر توی سي تیل وګرځئ په دنیا باندې په خبر خو مې پوهېږي نو قارون طالبانو د قارون کیسه نو قارون خو طالبانو دنیا ته یا ورلیونی تو که نه غوړي تېر توی سلیمان ورسره وکړه موسی علیه السلام او حافظ د تورات هم طالبانو تېر لاړ موږ دنیا خوښوو که نه خوښوو طالبانو مطلق جواب نه کوي طالبانو خوښوو یې خو داسې نه چې تیل رانه توي که نه بعضې وایي چې نه والله که د دنیا د خوند نه پېږي دې مړ ته که نه ولې خوند نه پېږي که نه جب پې چې ډکې تومره خوند کوي خو داسې نه که نه چې تیل درنه توي دلته طالبانو روح الماني و خبر کوي چې دومره ډېرې کلیانې کوي چې دلته 10,000 نفر به وړلې دومره ډېرې هم نه ولې دومره ډېرې کلیانې وې طالبانو بیا په خزانې نه څومره وی ډېرې قرآن هم وي خو دومره ډېر چې 10,000 دانې د دنیا برخه مه وېروه او آخرت هم لحاظ وساته داسې مه کوه چې دې زینو کې که تکېده او پورته کېده تیل یې بېرته راوړل وایي ما باغ دې ولیده وایي نه وایي عکسونه دې ولیدل وایي نه کې ته وایي نه خو د تیلو ته فکر طالبانو یو څه برخه د دنیا نه هم راواخله خو چې تیل درنه چپه نه شي دا علم څه وي طالبانو ورونو چې دته قارون دا طالبانو مشهور دا د روح الماني وایي دا علم د کیمیا و الله علم د کیمیا ورکړي په دې پیسې ګټلې وې